سلام ستړي مشئ. حقمل خان یم. هیله ده چې ټول به ښه وئ، روغ جوړ خوشحاله به وئ. نن غواړم درسره په ژوند کې د شته ستونزو د زیانونو په اړه او همدارنګه د همدغو ستونزو د له منځه وړلو په لارو چارو درسره خبرې وکړم. نو ویډیو تر پایه وګورئ او له موږ سره پاتې شئ. زما لاس کې یو ګیلاس دی. که چېرې زه پوښتنه وکړم چې دا څومره وزن لري، تاسو ممکن ځینې ووایئ چې 30 ګرامه، ځینې وایي چې نه 80 ګرامه، ځینې 100 ګرامه راته ووایي. خو خیر خبره د وزن نه ده. اصلي پوښتنه دلته ده چې که چېرې زه پوښتنه وکړم چې که چېرې دا ګیلاس زه نیم ساعت په لاس کې همدغسې ونیسم څه به پېښ شي؟ تاسو ټول ممکن راته ووایئ چې هېڅ به ونه شي. خو که چېرې بله پوښتنه وکړم که چېرې دا ګیلاس زه 2 ساعته لاس کې ونیسم څه به پېښ شي؟ نو تاسو ځینې ممکن ووایئ چې لاس به دې وچ شي یا به دې لاس ستړی شي، او ځینې به ووایي چې نه څه نه کېږي، ځینې به ووایي چې ولا په تکلیف به شي. خو که چېرې پوښتنه وکړم چې که چېرې دا ګیلاس زه 1 ورځ مکمل یا 2 ورځې مکمل په لاس کې همدغسې ونیسم څه به وشي؟ تاسو ټول ممکن راته ووایئ چې لاس به دې وچ شي، لاس به دې بېخوده شي، نو د کور په ځای به ډاکټر ته لاړ شي، ځکه د لاس تداوۍ دپاره. اوس همدغه مثال راوړو ژوند ته. په ژوند کې د شته ستونزو په اړه خبرې پرې کوو. ستونزې که لږ وزن لري که ډېر وي، یعنې که لږ وي که ډېر وي، که غټې ستونزې وي که وړې ستونزې وي. خو که چېرې موږ هغه په خپل ذهن کې د کم وخت لپاره وساتو، ځینې حل کړو، کوم مشکل نه شي پېښولی. خو که چېرې همدغو ستونزو ته ډېر وخت ورکړو په خپل ذهن کې، تل ځان ورته وځوروو، تل ځان په تکلیف کړو، نو معلومه خبره ده چې موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو. بیا به یې د له منځه وړلو لپاره چا څومره کار کوو، کار به مو له لاسه نه کېږي، هر څه به مو له لاسه وتې وي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو په خپله په ژوند کې کله هم ډېرو ستونزو ته وخت مه ورکوئ، او کومې ستونزې چې لرئ هغه حل کړئ، له منځه یوسئ. ځکه چې د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. هر کار چې نن وي خلاص کړئ، له مخه یوسئ، ژوند وکړئ، ښه ژوند وکړئ. نو که چېرې تاسو همیشه خپلې ستونزې ژر له منځه وړئ، د هغو د له منځه وړلو لپاره لاس په کار کېږئ، نو ستاسو ژوند به ښکلی شي، لا به ښکلی شي او لا به ښکلی شي.